مونږ یو ډیر درون ملګری لطفاله شاعر ګیلمن وزیر په اسلام آباد کې په بېدردۍ سره ووژل شلو چې هغه ته سیف سیټي ویلی کېږي. تر نن ورځې پورې د هغې قاتلان ګرفتار نه کړلی شولو او چې د کم مقتول قاتل معلوم نه وي ریاست د هغې قاتل دی. نو په کار دا ده چې دا قاتلان د اوسه پورې پیدا کړي شوي وي. هغه ضیاءالحق نن خو نشته دی خو دا اور هغه کرلی و نن هم پکې پښتانه سوځي. دغه پالیسۍ به بدلولي تر څو چې دغه ډیپ سټیټ پالیسۍ بدل شوي نه وي تر هغې په دې خاوره کې امن نشي راتلی. د ګاونډي هېوادونو سره ښه تعلقات ساتل پکار دي. زه د خپلې حلقې د باجوړ د غیرتي ولس د ځوانانو او د خویندو میندو شکریا ادا کوم چې هغوی په موږ باندې باور وکړلو او دې قومي جرګې ته خپل وکیل وټاکلو او دلته یې راولېږلو. تېر اویاو کال نه خو د قبایلي اضلاع په تیاره کې ساتل شوې وې. اف سی آر پې و تور نظام پې و. بیا چې کله دغه اف سی آر ختم شو جناب سپیکر صاحب 1000 ارب روپۍ دغه دپاره پروګرام جوړ کړی شوی و. 2018 نه واله 2023 دی 6 کاله وشولو. د هغې فارمولې تحت په کار دا ده چې 600 ارب روپۍ په قبایلي اضلاع باندې لګېدلې وې. قبایلي اضلاع چې ریاست یې بطور بفر زون ساتي توجه یې ورته نشته دی نو دغه شان اوس د مېرنۍ مور سلوک پښتونخوا حکومت هم کوي. په کار دا ده چې پښتونخوا حکومت له اول خپله برخه چې کوم دی راغیستې وې هغې د قبایلي اضلاع ته ورکړې وې او د هغې نه وروسته دا د پښتونخوا حکومت په وفاق سره چې کومه دی زموږ دپاره جګړه کړې وې او چې زموږ په NFC واټ کې کومه 3% برخه کېږي هغه برخه یقیني کړې وې او په دې قبایلو باندې لګېدلې وې. وطن مې د جنګ دپاره استعمالېږي اینه خو مې تویېږي خو د ترقۍ خیال راته بیا د چا نشته دی. برخه مې بیا په دا کې نه رسېږي او چې کله امن پاڅون کوم ریاست نه امن غواړم ریاستي ادارو نه امن غواړم نو کله راباندې بیا یو نوم لګوي او کله راباندې بیا بل نوم لګوي او تاسې وکتل چې په بنو کې ورسره څه واقعات وشولو. جناب سپیکر صاحب زما به د حکومتي ارکانو هم دغه اپیلي چې دې قومي مسلو ته به چې کومه دی موږ او تاسې بطور قام ودرېږو. موږ او تاسو ته بطور قام ونه درېږو 15 کروړه پښتانه چې کومه دی دې اسمبلۍ ته ګوري دا اسمبلي به موږ د دې مسایلو نه خلاصوي. وسایل نه ډک وطن دی یو طرف ته په جنګ مسلط دی بل طرف ته په خپلو وسایلو باندې اختیار نشته چې زموږ په بچو باندې ولګېږي. ټول مسافرۍ ته روان دي. په د خپلې ضلعې ذکر وکړم جناب سپیکر صاحب 80% ځوانان زموږ دا د ملک نه بهر او یا د ضلعې نه بهر په پاکستان کې مختلفو ښارونو کې مزدورۍ کوي. اوس دا سهولت د روزګار سهولت دا په هغه وطن کې ولې نه برابرېږي؟ دا بنیادي سوال دی چې معدنیات زما د خاورې را پیدا کېږي نو کارخانه ولې په باجوړ کې نه لګېږي؟ که دا بنیادي وجه چې دغلته بدامني ده کارخانهدار کارخانه نشي لګولی بیا زما په دې ریاست باندې یو سوال دی چې د دې ریاست کم پوجونه دي او کم انټلیجنس ایجنسیانې دي هغه زموږ او ستاسې تحفظ دپاره دي او دا د هغو ریسپانسبلیټي ده چې دې قام ته تحفظ ورکړي. نو په پښتونخوا وطن کې بدامني ده. زه به مثال ورکوم په دې پاکستان کې دننه په دې د زما نه څوک نه خفه کېږي چې کوم پوځونو او کومو لښکرو په پنجاب کې امن قایم کړی دی دغه شان امن پښتونخوا ته ولې نه میلاویږي؟ دا د دې ریاست کمزوري ده که دا د اسټبلیشمنټ کمزوري ده. 20 کاله وشولو موږ په د خاورې یو نامعلوم جنګ مسلط کړی شوی دی چې موږ ته هېڅ قسمه پیدا نشته دی یا د اسلام آباد اشراف یا ته او یا اسټبلیشمنټ ته پیدا ده دې پښتنو ته هېڅ قسمه پیدا نشته. اینه صرف زموږ تویېږي. ځکه نن دلته راغلی نو ما د امن په بیانیه باندې وټ اخیستی دی. ما د باجوړ د ځوانانو سره د خویندو میندو سره د ټول قام سره دا لوس کړی و چې زه به د اسمبلۍ په پلور باندې په بدامنۍ خبره کوم او تور ته به تور وایم او سپین ته به سپین وایم. د دې ریاست مقتدرو قوتونو د دې وطن اقتصاد دا جنګ ګرځولی دی چې څو پورې دلته جنګ او بدامني نو د هغو اقتصاد به رواني چې په دې خاوره کې امن راشي نو د هغو اقتصاد ته نقصان رسیږي. دا ورته موږ وایو چې دا یو زرعي سټیټ دی د دې اقتصاد په زراعت باندې ودروه د دې اقتصاد په صنعت باندې ودروه. پښتانه نور ته ډېر سخت تنګ راغلي د بدامنۍ نه نور دې قام ته امن ورکړه او دوی چې کومې پرایویټ ملیشې جوړوي دا پراجکټ به دوی بندوي دا پرایویټ ملیشې به دوی ختموي او چې کومې ټرین کړي هغه دې په خپله اوس سنبال کړي. هغه بلا اوس په دې خاوره او په دې قام باندې لګېدلې ده. د روزانه په بنیاد دا په زرګاو خلک امن پاڅونونو ته راوځي او په وطن کې غیر محفوظ دي. ریاستي ادارې موجود دي پوځونه او لښکرې موجود دي انټلیجنس ایجنسۍ موجود دي او زما قام ته تحفظ نشته دی. دا خو بنیادي کمزوري د هغو ده. موږ سیاسي خلک یستو موږ به په دې پلور باندې خبره کوو موږ به په جرګه کې کوو موږ به په جلسه کې کوو. تحفظ ورکول د دې کار دی او دا د ټول پارلمنټیرین د ټولو ممبرانو پر جوړېږي چې دلته تاسې د قوم په اوټ راغلي یاستئ د قوم د احساساتو او جذباتو ترجماني به کوئ. دا نه په دې قوم حق راوړلي نو راځئ 1500 ارب روپۍ چې کومه دی نن وفاق ته د پښتونخوا پورې دي د بجلۍ او د اوبو هغه 1500 روپۍ ته راوړئ په قبایلي اضلاع باندې ولګوئ چې هلته خلک مظلوم هم دی محکوم هم دی زخمي هم دی دردېدلی هم دی هغو ته توجه ورکوئ. په دې کې کمپیټیشن نه دی په کار چې په یو بل باندې بې ځایه الزامونه په یو بل پسې پچموزې دا خوند نه کوي. جناب سپیکر صاحب د امن په حوالې سره به دا هاوس به ډېر سنجیده کېدل غواړي. موږ خو په جنګ کې رالوي شولو خو زموږ را روان نسلونه چې کومه دی غواړو دا چې هغه د بدامنۍ څخه مخ
واده شي خوشاله و آباد پښتونخوا ورته چې کوم دی پریږدو یو ځوان بې دردۍ سره ووجل شلو خانزیب شهید هغه ته اوسه پورې انصاف میلاو نه شلو تعلق یې د پاکستان تحریک انصاف سره و حکومت د پاکستان تحریک انصاف دی پنځمه میاشت ده پکار دا ده چې دغه خاندان ته انصاف ورکړلی شي چې ریحانزیب چا ولې او د څه دپاره په رڼا ورځ باندې وواجه د دې په شا باندې مقاصد څه وو پکار دا ده چې داسې قسمه واقعاتو له ذات جوډیشل کمیشن جوړ کړلی شي چې دا قسمه واقعات وسپړي چې د دې په شا باندې مقاصد څه دي چې داسې قسمه واقعات کیږي. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب، شکریہ.